دوستانو دغه د یوې کونډې ښځې کیسه ده چې هغه نه غواړي چې د هغې ماشومان خپل پلار هیر کړي. The story of a widow. د کونډې کیسه. A widow kept her late husband's shirt. یوې کونډې د خپل مړ خاوند کمیس ایښی و. Hanging for 8 long years. د 8 اوږدو کلونو پورې ځوړند. یعنی دغه کونډې ښځې د خپل خاوند کمیس په یو ځای کې راکوړی کړی و، را ځوړند کړی و. She never took it down. هغې هیڅکله هم هغه نه و راښکته کړی. یعنی دغه کونډې ښځې هغه کمیس هیڅکله هم نه و راخیستی. She always placed money. هغې به تل پیسې کېښودلې. In its pocket. په هغه جیب کې. یعنی دغه کونډې ښځې به د کمیس په جیب کې همیشه پیسې کېښودلې. Whenever her children asked for money. هر کله چې د هغې ماشومانو به پیسې غوښتلې. She would gently say. هغې به په آرامه سره ویل. یعنی هر کله به چې د هغې ماشومانو به د مور څخه پیسې غوښتلې نو هغې به ډېر په آرامه سره ورته ویل. Take it from your father's pocket. د خپل پلار جیب څخه یې واخلئ. یعنی د خپل پلار د کمیس د جیب څخه یې واخلئ. She did this. هغې به دغه کول. So that her children. چې د هغې ماشومان would never forget him. هغه هیڅ کله هم هیر نه کړي. یعنی دغه کونډې ښځې به دغه شانتې ځکه کول چې د هغې ماشومان خپل پلار هیر نه کړي. So that his presence. چې د هغه شتون would always remain in their lives. د دوی په ژوند کې تل پاتې وي. یعنی د دوی پلار شتون یا موجودګي د دوی په ژوند کې پاتې وي. د دوی د یاد څخه دوی خپل پلار ونه وځي. Even in the smallest of moments. حتی په ډېرو وړو شیبو کې. The moral of the story. د دغې کیسې مطلب. A mother is a school of love and sacrifice. مور د مینې او د قرباني د زده کړې ځای دی. یعنی مور هغه څوک دی چې د مینې او د قرباني پند موږ ته را زده کوي.